سلامونه دوستانو، تمه ده روغ او جوړ خوښ به وای. څنګه کولی شو د نړۍ هر چیوی دوستانو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې په فري توګه دوستانو وګورو، پرته له کومو پیسو، پرته له کوم شرط. نو دوستانو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره د نړۍ هر چیوی په فري توګه په خپل موبایل کې وګورئ، هغه که د افغانستان وي یا د هر هیواد وي دوستانو. نو د دې لپاره یو ویب سایټ د دوستانو ضرورت دی. د هغه ویب سایټ لینک مو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو واچوم. تاسو لاړ شئ په هلته په ویب سایټ باندې کلیک واخلئ، تاسو ته به یو صفحه راخلاصه شي. تاسو بلته دوستانو صرف یو اپلیکیشن تاسو ته راشي، لنډ غونته اپلیکیشن دی چې یو سل 2.5 KB ده. یا به دوستانو زه داسې وکړم چې د ټلیګرام لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو درته وچوم. ډسکرپشن کې چې کوم لینک یې باندې به کلیک واخلئ، تاسو به ډایرکټ اتوماتیک دغه اپلیکیشن له ټلیګرام نه راخلاص کړئ دوستانو، یا ډاونلوډ به کړئ. خو دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نه پیدا کېږي دوستانو. نو کله مو چې راخلاص کړه اکاونټ جوړولو ته هېڅ ضرورت نشته. تاسو ته صرف داسې یوه نقشه راځي، په دې کې د هر هیواد چې تاسو کتل غواړئ هغه تاسو دوستانو کولی شئ چې وګورئ. مثلا تاسو چې کوم هیواد غواړئ کتلی شئ، او پورته دوستانو تاسو په همدې برخه کې هم لاندې تاسو انتخابولی شئ. په دغه نقشه کې چې کوم هیواد تاسو غواړئ وګورئ هغه هم انتخابولی شئ، صرف کلیک پرې کولی شئ. که داسې دوستانو درته ګران وي تاسو به راشئ پورته سرچ باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په سرچ باندې دوستانو کلیک واخیست، د هغه هیواد نوم ورته سرچ کړئ چې تاسو غواړئ د هغه هیواد تلویزیون دوستانو وګورئ. پورته په سرچ باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په سرچ باندې دوستانو کلیک واخیست، تاسو به لږ ورته منتظر شئ تر څو هماغه هیواد ستاسو ته اوس راواوړي دوستانو. نو زه راځم دغه هیواد افغانستان ورته سرچ کوم تر څو ماته د افغانستان تلویزیونونه دوستانو په دغه سرچ کې راواوړي، او افغانستان کې چې کوم تلویزیونونه دي هغه ټول اوس ماته راواوړي تر څو زه هم وګورم. دوستانو تاسو پورته سرچ کې هم کولی شئ چې هغه چا نیټ چټک وي کولی شي په سرچ کې دوستانو سرچ پسې وکړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي د هر هیواد چې پیدا کړي. نقشې له لارې هم تاسو کولی شئ چې پیدا کړئ. را به شئ دغه نقشه چې کوم هیواد چې وي تاسو غواړئ دوستانو، کوم هیواد تلویزیون تاسو غواړئ چې هغه چینل یې وګورئ، هغه تلویزیونونه وګورئ، همداسې به په ژوندۍ بڼه باندې. نو هماغه په دلته دوستانو تاسو پکې انتخاب کوئ. کله مو چې انتخاب کړلو هماغه باندې به کلیک وهلی. زه راځم په دغه نقشه کې افغانستان دوستانو ګورم چې زه افغانستان چینل اوس په دې کې پیدا کړم. د افغانستان ټي وي اوس پکې وګورم چې په افغانستان کوم ټي وي چې د هغه شته که نه شته دوستانو. نو کله چې تاسو دوستانو دغه لاندې برخې ته راشئ، په دې باندې تاسو کلیک واخلئ، پورته خواته به لاړ شئ. په دې کې د هر هیواد تلویزیونونه دوستانو په دغه ځای کې هم د هر هیواد شته دی، نوم یې د کوم هیواد چې غواړئ تاسو انتخابولی شئ. زه راځم مثلا افغانستان باندې کلیک واخلم. تاسو کتلی شئ په افغانستان کې هم دغه مختلف چینلونه دي دوستانو چې دغه AMC په نوم دی، او بخار ټي وي دی دوستانو. همداشانتې نورو د ښکته تاسو پسې راشئ چې څومره ښکته پسې راځئ نورو تلویزیونونه هم شته دي دوستانو چې هغه دی RTA کوم چې دوستانو تلویزیون دی، نیوز دی، سپورټ دی، همدغه شان د شمشاد تلویزیون دی. زه مثلا راځم په دغه شمشاد تلویزیون باندې کلیک واخلم تر څو تاسو ته همداسې دغه ویډیو اسانه شي. تاسو دوستانو کتلی شئ شمشاد تلویزیون ماته دلته ښکاره شول. له دې لاندې دوستانو بیا شرق تلویزیون دی. نو راځم په دغه شرق تلویزیون باندې کلیک اخلم. اوس تاسو شرق تلویزیون هم وګورئ. هلته ترڅنګ دغه لاندې بل تلویزیون دوستانو تاسو کتلی شئ په دغه تمدن تلویزیون چې کوم دی، په دې باندې هم کلیک اخلم. دغه هم تاسو دوستانو کتلی شئ، لکه انتظار ورته کوو نیټ یو ضعیف دی، په همدې خاطر باندې سم کار نه کوي. نو که چېرته تاسو لایف میچ ګورئ یا نور لایف خپرونې دوستانو ګورئ، نو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره دغه هر وخت دغه تلویزیونونو ته کتلی شئ. دغه راځم RTA سپورټ باندې دوستانو، دغه سپورټ چینل چې دی دغه د ملي تلویزیون راځم اوس په دې باندې کلیک اخلم. له دې نه به اوس هم یو څه سپورټي معلومات تاسو کتلی شئ. یو لوبه سټار دی د افغانستان، د افغانستان دغه لوبه تاسو کتلی شئ. دغه پخوانۍ لوبه سټار دی، همدا مهال په ژوندۍ بڼه تاسو کتلی شئ. هغه کومه لوبه چې مخکې تېره شوې وه هغه اوس ورکوي. نو راځو دوستانو له دې نه هم اوس مثلا زه تېرېږم، راځو دغه لاندې برخه باندې مې دوستانو کلیک اخلم. په دې کې تاسو کتلی شئ نور کوم هیوادونو تلویزیونونه تاسو غواړئ. نو هر هیواد چې تاسو غواړئ تاسو په دې کې پیدا کړئ او ویې ګورئ چې د کوم هیواد تلویزیون تاسو په کار وي دوستانو، هغه تاسو کولی شئ چې په دې کې پیدا کړئ. زه هم راځم یو بل هیواد په دې کې پیدا کوم. راځم د پاکستان هیواد تلویزیونونه دوستانو ګورو. تاسو کتلی شئ دغه دی. نو په دې کې هم دغه تلویزیونونه دي، تاسو کتلی شئ بهي مختلف زیات تلویزیونونه دي په دې کې.
چې دغه کوم تلویزیونونه تاسو د خوښې وړ وي دغه تاسو کتلی شئ. دغه پی ټي وي وورډز د دوستانو دغه په دې باندې چې کلیک واخلو دغه تلویزیون هم تاسو کتلی شئ. په دې کې نور مختلف تلویزیونونه چې کوم وي هغه ټول دوستانو تاسو په دغه ځای کې کتلی شئ. هغه ټول دلته پلی کولی شئ او تاسو دوستانو خوند ترې اخیستلی شئ. نو نور تلویزیونونه که تاسو غواړئ مثلا دغه اسټرالیا هېواد تلویزیونونه دي دا هم تاسو په دې کې کتلی شئ. رابه شئ به یو تلویزیون باندې دوستانو کلیک واخلئ نو لږ ورته منتظر کېږو تر څو دغه مونږ ته راخلاص شي تر څو دغه تلویزیونونه مونږ وګورو. بیخي مختلف تلویزیونونه دوستانو په دې کې تاسو کتلی شئ. مثلا نور چې کوم غواړئ هم کولی شئ. خو راځو دوستانو یوه بله طریقه تاسو ته ښایم. زه دې خوا راځم په دې کې دغه RTS سپورټ باندې دوستانو کلیک اخلم. په دې باندې چې کله کلیک وایستل په دې کې موږ ته دلته پورته دغه سټار علامه دوستانو راځي د ستوري لمر د څه لپاره دی. راځو په دغه ستوري لمر باندې کلیک اخلم. مثلا دا تلویزیون زما خوښ شو زه چې بل وخت پیدا کوم دغه ماته باید په ډېرې اسانۍ سره پیدا شي. نو په دغه ستوري باندې مو دوستانو کلیک ورته واخلئ. کله چې کلیک وایستل دې څخه بیا تاسو ووځئ شاته به شئ او په دغه پورته درې خطونه باندې به کلیک واخلئ. په دغه کې دوستانو فیورټز چینل دي دوستانو چې کوم تاسو خوښ کړي هغه سټار مو ورکړي. مثلا ما RTS سپورټ ته ورکړی دی. یو شو دوستانو شو تلویزیون دی دغه ترکي سایډ کې دی په ترکیه هېواد کې دوستانو دغه تلویزیون هم ما دلته ثبت کړی دی دوستانو. په دې کې هم ډېر ښه تلویزیونونه دي په ترکي سایډ کې. که تاسو غواړئ کوم سریالونه وګورئ ترکي سریالونه دا ټول په دغه کې دوستانو تاسو کتلی شئ. او مثلا په دغه درې خطونو باندې نور هم کلیک اخلو. په دې کې په دغه کې دوستانو آل چینلز دي مکمل چینلز دي چې کوم په دغه نړۍ کې کوم چینل دي هغه مکمل په همدې کې دي. او ټاپ دوستانو نیوز چې کوم دي هغه هم په دې کې دي. نیوز هم په دې کې دي. میوزیک هم دي. سپورټس دي دوستانو تر څنګ آوټو دي دوستانو. یعنی بیخي زیات دي. دغه بزنس دي کلاسیک دي همدا شانتې زیات چینلونه دي. په دې کې دغه د پخلي لپاره کوکینګ دوستانو دی همدا شانتې بیخي زیات دي. دغه فامیلي چینل هم تاسو کتلی شئ. جنرال هم کیډز دوستانو کوم ماشومانو لپاره تاسو غواړئ ماشومانو ته یې وښایئ نو راځو په دغه کیډز باندې دوستانو کلیک واخلئ. نو دغه کې صرف د ماشومانو لپاره چینل دي چې دغه ماشومانو لپاره هر څه نشرېږي هر څه خپرېږي. ماشومان یې کتلی شي دوستانو دغه تلویزیونونه تاسو هم کتلی شئ او ماشومان هم دوستانو کتلی شي. نو راځو دغه تاسو کتلی شئ ماشومانو لپاره دغه ټول تلویزیونونه دي او دغه تلویزیون هم تاسو کتلی شئ. دغه هم د ماشومانو لپاره دی. مختلف تلویزیونونه دي په دې کې د ماشومانو لپاره. که غواړئ ماشومانو ته یې وغږوئ ماشومانو ته دغه تلویزیونونه پلی کوئ نو په دې کې تاسو کتلی شئ دغه ټول کوم تلویزیونونه چې دي هر هېواد تلویزیون چې دی د ماشومانو په اړه چې کومې خپرونې کوي ماشومانو ته ګټور څه وړاندې کوي هغه ټول په دې کې دوستانو شتون لري. نو په دغه 3 ډاټس کې تاسو نور هم کتلی شئ چې څومره غواړئ تاسو په دې کې دوستانو کتلی شئ. تر وروستۍ پورې دوستانو کتلی شئ چې دغه ټول چینلونه په دې کې شتون لري چې هغه هم ویدر هم د دوستانو یعنې هوا خلا دي ټریول دی دوستانو او تر څنګ شاپ دی همدا شانتې نور دي سټوري دي ریلاکس دوستانو همدا شانتې موویز دي. په دې کې دغه دوستانو مکمل فلمونه بیا په دغه کې تاسو کتلی شئ. کوم څوک د فلمیانو شوقیان وي هغه کولی شي دوستانو دغه افغان نوبل موویز دي دوستانو په دې کې نو دغه هم تاسو کتلی شئ. دغه فکر کوم په کاناډا کې دی نو دغه هم دوستانو ډېر هم نور هم دوستانو په دې کې کوم تاسو غواړئ فلمونه وګورئ څه پکې وګورئ هغه ټول کتلی شي. په دې کې ترکي هېواد هم زیات چینل دي. دا جیم دوستانو د جیم چې کوم دی د جیم فلمز دغه فلمونه نشروي هندوستان نه دي نور هېوادونه دي امریکې نه دي هر هېواد هم دوستانو په دې کې مختلف چینلونه دي. نو ویډیو دوستانو ورو نه اوږدوم که ویډیو مو ښه وي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بل ویډیو چې